د پولیسو تر چاپې وروسته نیول سوي ښځې او ماشومان د زندان پر لور. په دې ویډیو کې بیا ځینې نورې بندیانې ښځې لیدل کیږي. د همدې چاپو او نیونو له امله ډیری افغانان په اسلام آباد کې له خپلو کورونو بهر نه راوځي. دغه کورنۍ یوه له همهغو ده چې وایي کور یې زندان ورته جوړ شوی دی او د اړینو کارونو لپاره هم بهر تللی نشي. دغه کورنۍ وایي هر وخت چې د افغانانو پر ضد د پاکستاني پولیسو عملیات پیل سي دوی تر همدې خونې محدود سي. مونږ ستونزه د پاکستان کې ډېر شوی دی او بله خبره چې دلته کاروبار نشته دی، مونږ لپاره جاب نه میلاویږي، دلته ژوند تیر کول ډېره ستونزه ده. او بله خبره چې پولیس مونږ پسې ګرځي او په زبردستي کې راځي زمونږ کور کې او مونږ ته بهالي وایي په زور کې ګاډي کې اچوي، خلک ته بوزي، نه ګوري، نه وره ګوري، نه غد ګوري چې دا څوک د خوږ نشي، خوږ نه کېږي. زه د جهان نه غواړم چې مونږ سره هیلپ وکړي، مونږ دې ځای نه بوزي چې مونږ ټول زندګي آرام وکړو او مونږ ته پولیسان ډېر ستونزه جوړ کړی دی. ژوند خو داسې تېرېږي لکه چې زندان ده، هسې وګوره زندان ده. د کوټه ته زه کښېنم بار ته نه ځم پولیس خواته او روټۍ مې کم کېږي او ځان مې خراب کېږي. زه اوس بیمار یم، څه به وکړم؟ سپتال نه ځم پولیس ماته واخلي، که نه ځم اوس په مړه شوم. دغه ژوند مونږ تېر کېږي دلته. ډېره ستونزه لرئ مونږ. د ملل متحد نه زه درخواست کوم که د مونږ مرسته وکړي، د دغه ځای نه وباسي، بل ملک نه وباسي، د مونږ ژوند صحیح به وشي، سیف به وشي. زه هسې مدد غواړم. دا یوه له هغو سیمو ده چې پکې تر بلې هرې سیمې زیات افغانان میشت دي، خو تر اوسنیو چاپو وروسته دلته میشت هیڅ یو افغان هم بهر نه تر سترګو کیږي. په دې کې زیاتره تعداد چې کوم اوچت کړی دي په هغه ډاکومنټډ ریفیوجیز ول او دا کوم کسان چې بیا راخوشي کړي دي هغوی دا وویل چې دوی نه پیسې واخیستلې او د پیسو په بدل کې دوی راخوشي کړل. داسې کسان هم شته چې 2-3 ورځې مطلب په پولیس سټیشن کې دوی تیر کړي دي. تر هغوی پورې بیا دا کسان نه را پرېښودل قسم د هغوی سره ډاکومنټس ول چې ستاسو خپلوان یا څوک ملګري دې راشي او دلته د پیسې راکړي. دا د اسلام آباد B17 سیمه ده او دلته ځایي اوسېدونکي وایي د تېرو جمعې له ورځې راهیسې پاکستاني پولیسو دلته عملیات پیل کړي او تر ډېره پورې د دوی په خبره هغه افغانان نیول سوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ځینې افغان کډوال دلته ادعاوې کوي چې یو شمېر دغسې کسان هم نیول سوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یې لرل، خو وایي تر نیولو سمدستي وروسته بیرته خوشي سوي دي. پاکستاني پولیس بیا وایي دوی دغه عملیات یوازې او یوازې د هغو کډوالو پر ضد پیل کړي چې د دوی په خبره په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. شرایط طوری است که هر کشور از خود پالیسی خود داره مطابق به پالیسی. شرایط داسې دي چې هر هیواد خپله پالیسي او د هغې له مخې خپلې چارې پر مخ وړي او هغه کسان چې اسناد نه لري نو نیسي یې او بیا یې اخراجوي. د نیول شوو کسانو په ډله کې ان داسې خلک هم شته چې ټریکینګ نمبر لري. شرایط داسې دي چې کله تاسو راځئ نو باید خپله ویزه تمدید کړئ. پخوا دا 3 میاشتې و خو اوس ویل کېږي چې دغه موده 45 درجه او آن 1 میاشت ده. یعنی یکی از اون کسان ما خودمون بودم میتونست که اسناد نداشته باشیم، ویزا داشتیم، ویزا رو دادیم با اکستنشن یا برای تمدید، اما تریکینګ نمبر داشتیم. کسایی که تریکینګ نمبر هم زه هم د هغه کسانو په ډله کې وم چې ویزه مې لرله خو د تمدید لپاره مې ورکړې وه او تریکینګ نمبر مې هم لاره، خو ان هغه کسان چې دغه نمبر هم ولري نیول کېږي. زموږ یو شمېر هیوادوال یې له بېلابېلو سیمو څخه ونیول. دا نوې پالیسي ده چې هغوی یې پلي کوي. زه هم له همدې ځایه نیول شوی وم. خو دا چې زه د افغانستان او پاکستان د خبریالانو د نړیوال فورم غړی یم او کله چې مې هغوی ته خپل کارت وښود نو بیا یې زما احترام وکړ او آزاد یې کړم. ماته یې وویل چې ستونزه نشته ځکه تاسو یوې ټولنې پورې تړلي یاست او رسمیت لرئ. مربوط به یک اتحادیه میشین، رسمیت دارین. په پاکستان کې افغان سفارت چې دا وخت د طالبانو په واک کې دی وایي په دې عملیاتو کې تر 800 زیات افغانان نیول سوي، خو د اسلام آباد پولیس بیا ادعا کوي چې دوی په 2015 میسوي کال کې تر 180 پورې بهرني وګړي بیرته خپل هیواد ته ډیپورټ کړي او له دوی سره یوازې 2 تنه بندیان دي.